تازه روسيه له افغانستان سره د مزايلو توغندیو مرسته کوي. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست، هیله ده چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه وګورئ. د روسیې هیواد دفاع وزارت وایي چې د روان 2024 میلادي کال د جولای په میاشت کې به د افغانستان سره د توغندیو او مزایلو مرسته وکړو. د یاد هیواد دفاع وزارت زیاته کړې چې هغه توغندي او مزایلې طالبانو ته ورکوو چې د اوکراین خلاف جګړه کې مو استعمال کړي او مثبته پایله یې ورکړې ده. دا توغندي د لرې ځای ویشتلو سره سره د ډیرو ځایونو ویجاړولو قابلیت هم لري. د دې توغندیو شمیر یې نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د دې توغندیو سره بل افغانستان سره د جنگي ټانګونو مرسته هم وکړو. دا توغندي به د طالبانو په هغو پوځیانو وویشل شي چې پاکستان سره په سرحد کې ګوته په ماشه ناست دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوي.